سلامونه ګرانو کتونکو د داریوس یوسف یم. اکثر ملګري تپوس کوي د کاناډا د مختلف کالجونو او د یونیورسټیانو د سکالرشپ په حواله. نو ما خو یو د ماستر لیول باندې او په ډاکټریټ لیول باندې چې کوم سکالرشپس و د هغې ما ذکر کړی. خو عموما کوم یونیورسټۍ چې سکالرشپونه دلته ورکوي یا کالجونه چې کوم سکالرشپس ورکوي نو هغه په انډر ګریجویټ لیول باندې هم وي، په ګریجویټ هم وي، په ماستر هم وي، ډاکټریټ او پوسټ ډاکټریټ دې ټولو پورې تلي. خو مختلف یونیورسټیانې مختلف پروګرامونه یې. نو ما یو څو یونیورسټیانې ستاسو دپاره منتخب کړي دي، ما چې تاسو ته وښیم. هغو لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم او ستاسو سره یو ډیمو شریکوم چې هغه تاسو وګورئ. دغه شانتې په دې حواله تاسو نور سرچ هم کولی شئ، مختلف پروګرامونه پکې ایکسپلور کولی شئ او بیا هغه کتی شئ چې یاره کوم وخت کې ایډمیشنز کولاویږي، کوم پروګرامونه دي او څومره دیو سکالرشپ ورکوي. نو راځئ چې د ډیمو له ورشو. دا مختلف چې دي د انډر ګریجویټ، ګریجویټ، ماستر، ډاکټریټ لیول باندې، پوسټ ډاکټریټ لیول باندې دا مختلف دیو دغه دي سکالرشپس دي. لکه اوس دا ګوره دا یو یونیورسټي ما راوړلی دی تاسو ته، یونیورسټي اف برټش کولمبیا، یو بي سی وینټیج کالج. دا چې دی نو دا انډر ګریجویټ دپاره دا دغه ورکوي، فاینانشل سپورټ دي مختلف که نه. وینټیج ون ایکسلنس ایوارډ د په اول کال دپاره دا ایوارډ یا برسري یا سکالرشپ چې ورته وایي دا ورکوي. دا تاسو بیا ځان له کولاولی شئ، کتی شئ د کوم پروګرامونو دپاره دي اپلیکیشن او دغه 2023 دپاره یا 2023 دپاره چې دي دا اوس اوپن شوي دي. ټیک ده. دغه شانتې انټرنیشنل میجر انټرنس سکالرشپ دا چې دی نو دیو ورکوي. دا سکالرشپ چې دی وایي ټوټل دا $85,000 چې دي، $85,000 ورکوي او 25,000 فار یور فرست ایئر. اول کال کې به دا درکوي او بیا 100,000 چې دی بیا په هر کال کې دویم نه څلورمه پورې ورکوي. نه دا بیا تاسو کتی شئ وینټیج انټرنس ایوارډ دی، دغه شان ایمرجنسي برسري ده. په دې کې به تاسو راشئ، خپل پروګرامونه به وګورئ. دا چې دی تاسو کله سلیکټ کړئ انجینرینګ، ساینس او نور پروګرامونه، نو دا ټول تاسو دلته کتی شئ. دا برټش کولمبیا یونیورسټي ده، دلته دا سکالرشپونه دی ورکوي. بل تاسو ته ښیم لکه یونیورسټي اف وینیپیګ، نو دا چې کوم دا دلته هم دی وایي چې یاره مونږ چې دی هر کال د 1,000 نه زیات سټوډنټان او 75 کنټریز نه دا راځي او مختلف ایوارډ دی دوی سره هم مختلف سکالرشپس دي. دا تاسو دلته انټرنس ایوارډ دی او د هغې مختلف پروګرامونو دپاره د هغې دغه دي. لکه انډر ګریجویټ دپاره ګوره دغه چې دی ایوارډز اویلیبل 6 دي. دا اوس فی الحال کلوز ځکه دی چې دا ډیټ به اناونس کېږي د 2023 دپاره. مخله سپرینګ دپاره بند شوی دی، فال او وینټر دپاره او بیا یې انډر ګریجویټ لکه 5,000 دی ورکوي او دغه شانتې ګریجویټ دپاره بیا کالجیټ بیا پروفیشنل بیا نور 3,500. نو دا تاسو کتی شئ. په دې کې بیا خپل پروګرامونه تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته اکیډمیکس نه راشئ پروګرام له. دا وینیپیګ ډېره ښه یونیورسټي ده. بیا که مونږ د بل لره شو نو دا یونیورسټي اف البرټا انډر ګریجویټ ایډمیشن پروګرام که نه، نو دلته که تاسو راشئ نو دلته هم دیو چې دی خپل دغه ورکوي. مختلف قسمه سکالرشپس دي مختلف پروګرامونو کې. تاسو بیا دلته کتی شئ چې لکه دلته چې دی دا اوس ګوره انټرنیشنل ایډمیشن سکالرشپ دا 5,000 CAD کانیډین ډالر دي که نه. دغه شانتې ریجنل ایکسلنس سکالرشپ دی او ګولډ سټینډرډ سکالرشپ دی دا 6,000 او دغه شانتې نور دی پریزیډنټ انټرنیشنل ډسټینکشن سکالرشپ دی. دا مختلف دا چې دی 10,000 دی، دا چې دی تقریبا 4 کال لپاره 1,20,000 دی او دا دغه شانتې $1,00,000 دی. نو دا مختلف لکه پروګرامونه دي او د هغې دپاره مختلف دغه دی بیا سکالرشپس دي که نه، انډر ګریجویټ او پوسټ ګریجویټ او ټول چې دي په دې کې. نو دې ته تاسو راتلی شئ. دا یونیورسټي اف البرټا ده. د دې نه علاوه که مونږ دلته راشو نو دا چې دی دلته په دې پروګرامونو کې تاسو دا مختلف یونیورسټیانې چې دي هغه تاسو کتی شئ او د دې نه هم ځان له سرچ کولی شئ چې لکه نارت بی کې دا یونیورسټي ده، دا ټورنټو یونیورسټي ده، دا مختلف خپل پروګرامونه ول ورکوي. د دې نه هم تاسو بلها شی چې دی دغه معلومات حاصلولی شي د سکالرشپ په حواله. انټاریو یونیورسټي ته دا لګېدلی دی. دغه شانتې که دې له موږ راشو نو دا ټورنټو یونیورسټي ده. نو په دې کې مختلف پروګرامونه دي. دا ډاکټریټ لیول باندې انټرنیشنل سټوډنټس دپاره بیا د هغو طریقې کار څه دی او څنګه دغه ورکوي. دې ځای نه تاسو کتی شئ. مختلف پروګرامونه په دې کې هم د انټرنیشنل سټوډنټانو دپاره دي.
دیو هم ټورانټو یونیورسيټي د ډیر زیات دیو سکالرشپس ورکوي او دا چې د او ټي اس انټاریو ټریلیون سکالرشپس دي ته وایي او دا د مختلف پروګرامونو لپاره د مختلف طریقې کار انده تاسو کته شي په دې کې خپل پروګرام تاسو په دې حواله چې وګورئ دا کولاو کې تاسو دا ټول تاسو کته شي څنګه به اپلای کیږي او کم کم پروګرام د لپاره څومره سکالرشپ ده دغه شانته کومه دله راشو نو ګریجویټ سټډي دا یونیورسيټي اف واټرلو دا دلته دوه قسمه سکالرشپ دي او جی اس ته انټاریو ګریجویټ سکالرشپ ته بل کوین الیزابت 2 ګریجویټ دا دغه دي د دې ویلیو چې کومه ده نو دا هم ډیر زیات دغه دي دا ډیر زیات پروګرامونه دي په دې کې هم مختلف دغه کې دي دا کټګوریز کې دي بیا میکسیمم ویلیو خا 15000 پر ایئر دی تاسو له درکې او د پر سمستر یا پر ټرم د 5000 پورې درکې خو دا مختلف پروګرامونه کې مختلف دي بیا تاسو د دې کرایټیریا کته شي مختلف دغه چې کوم دی ګریجویټ یا ماستر لیول باندې چې دا په کومه طریقه ده دغه شانتي بیا چې دا یونیورسيټي اف برټش کولمبیا خا افیلیټډ فیلوشپ ډاکټرل پروګرام کنه نو په دې کې سې الیجیبিলিټي دا کم دغه ورکې دا تاسو بیا کدل تکولاو کنه دا تاسو د ماستر د لپاره 2023 سپتمبر د لپاره دی و چې اپلیکیشن who plan to register خا ماستر کو څوک سپتمبر 2023 د لپاره نو هغه دا دغه کول شي اوس اډمیشن کول شي سټوډنټ سټیټس بس یو دیو هم مختلف قسمه دغه ورکې دا سکالرشپ ورکې د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره دا وختي ما قتل نو په دې کوم بلاشه مواقع دي زمونږ د خلکو د لپاره لکه فیلوشپ values ranges from 175 to 30,000 but most are in the range of 16,000 نو دا بیا مختلف پروګرامونو لپاره مختلف تدیو دغه چې سکالرشپ ویلیوز دي بیا کوم راشو دا کوست یونیورسيټي دا بل یونیورسيټي دا نو دیو چې دی مختلف پروګرامونو لپاره دا ایوارډ وغیرہ ورکي ایوارډ اف ایکسلنس لکه دا چې کوم دی 84000 او 21000 چې دی پر ایئر بیا ګلوبل سټیزن سکالرشپ 15000 او دغه شانتي لیډرشپ سکالرشپ او دا نور دي نو دا هم لکه مختلف سکالرشپس دي مختلف پروګرامونو کې چې کله تاسو دې دغه ته راځي نو اکیډمیک باندې وزور کوئ خپل پروګرامونو پکې ګورئ دغه شانتي دا یو پوسټ ډاکټرل ریسرچ پروګرام دی دا د ګورنمنت اف کینیډا د طرفه دی که څوک پوسټ ډاک کول غواړي دلته نو په دې کې دا ډېر ښه چانس دی او سیلري چې دا نو هغه تقریبا $58,000 نه راواله 113 ته لکه 1,14,000 تقریبا $14,000 چې دي نو هغه د کال دی له تنخواه ورکوي او په دې کې چې څوک ریسرچ کول غواړي دا چې نېچرل ریسورسز کینیډا کولابوریشن وذ اګریکلچر اګری فود های انوایرنمنت کلایمټ او دغه شان فشریز اوشنز هیلث کینیډا کې یا پبلک هیلث ایجنسی کې نو هغه چې دی نو هغه په دې کې بیا دلته طریقې کار دی ټول هو کین اپلای essential qualification education نو هغه د لپاره ډیره ښه موقع ده که دلته راتلل غواړي نو دوی بیا دغه تنخواه هم ورکوي کال دوه پس بیا دی اپلای هم کولی شي سټیزنشپ ته نو دا به کوم یو ښه موقع ده پوسټ ډاک ریسرچ که څوک کول غواړي نو هغه دلته په دې ویب سایټ باندې رابطه کولی شي دا ګورنمنت اف کینیډا افیشل ویب سایټ دی دغه شانتي که دې له موږ راشو دا یارک یونیورسيټي دلته ټورانټو ته نږدې نو د مختلف پروګرامونو کې مختلف سکالرشپس دي دا تاسو به د خپل پروګرام په حساب باندې دا کته شي او دلته چې د ویل زره پر ایئر اپ ټو 2 ایئر دوه کاله د لپاره موږ ورکو او مختلف پروګرامونه دي دیو نو دا هم بیا تاسو په کوم وخت کې اډمیشن دي کم پروګرامونه دي په کوم کې اپورچونټیز دي نو بیا تاسو کته شي لکه پروګرام او سټډي الیجیبিলিټي دا د دیو هغه دغه ورکړی دی چې دا پروګرامونه دي زموږ سره په دې کې چا انټرست دي دغه شانتي وز دا همبر سکول دی نو په دې کې هم دا خو کالج دی په دې کې هم دی مختلف انټرنیشنل سټوډنټس د سکالرشپ وغیرہ ورکي نو دا هم تاسو کته شي چې څومره سکالرشپ ورکي دا لیکلي دی اوس ویل اکوټ 2000 خادي خو یو سمستر د لپاره 2000 ورکي مال دا خودونه نه دی خو بیا هم دا سکول د طرفه دی کې د شنو روم د سکالرشپ د دیو دا ویب سټ تاسو کته شي دا اوس لکه
ریکوایرډ جی پی چا چې نو د هغو دپاره 95 نه بره نه 4000 بیا 3500 دا مختلف دغه دي ورکړي دي. بیا دلته راشئ نو دا ښه فاینانشل ایوارډ دا کوم یو دی سیمن فریزر یونیورسټي ده. دیو مختلف دیو وایي چې لکه دا انټرنس سکالرشپ ده دیو هم ښه سکالرشپونه دي. انډر ګریجویټ سکالرشپ چې دي نو دیو وایي چې اکتوبر 5 نه تقریبا نن اکتوبر 3 دی نو دا به یو 3 ورځې پس کولاویږي. دا تاسو بیا په دې ویب سایټ باندې کتلی شئ چې کم کم پروګرامونه دي او کم کم سکالرشپ دی ورکوي. او دې نه علاوه هم بلا شی لکه تاسو کو سرچ کوئ نو بلا شی یونیورسټیانې دي او ډېر ښه سکالرشپ دي پکې خو بهرحال ما چې دا څو ستاسو مخې ته کړم.